سوات ته د میوو کور ویلی شي او سوات کې د روان سیزن اخري میوه سور املوک فصل تیار شوی دی او د هیواد بیلابیلو سیمو ته د خرڅ لپاره روان دی. د سور املوک فصل د ستمبر یا 10 میاشتې په اخر کې تیاریږي او تر نومبر یا 11 میاشتې پورې وي. د سور املوک په باغ کې کارکونکي عثمان علي په دې حقله ډیوه ته وایي املوک چې دی نو دا د ستمبر په اخر کې تیاریږي او دا موږ بیا د فوړو په ذریعه باندې شوکو ډیر په احتیاط سره چې د دې دا پاوډر چې دی دا خراب نشي او 2 میاشتو پورې تقریبا اکتوبر نومبر پورې د دې سیزن چلیږي. د سوات د زراعتو محکمې د شمیرو تر مخې په سوات کې په 15,000 ایکړه ځمکه باندې د سور املوک باغونه دي او د دې نه هر کال 20,000 میټرک ټن نه زیات پیداوار کیږي. زمیندار وایي چې سږ ګلې او یو ماشي د سور املوک فصل ته زیان رسولی دی. د یو باغ مالک فضل وهاب ډیوه ته وایي پیداوار زموږ د املوکو ډیر زیات بهترین پیداوار وسکل خو موږ د جالبارې د وجې نه ډیر زیات په نقصان کې رالو. بیا د دې نه علاوه یو هغه مچ ته چې هغه ته فلای ویلی کېږي هغې موږ ته بیا ډېر زیات نقصانناک. سور املوک ته د هېواد په ډېر سیمو کې جاپاني پل یا جاپاني میوه هم ویلی شي او مشران وایي چې د ریاست سوات دور کې والي صاحب دا بوټي د جاپان نه راوړي وو. د زمیندارو د تنظیم صدر رحمت علي خان وایي چې د ونې نه د شکولو وروستو د سور املوک عمر تر 15 ورځو پورې وي ځکه دا سور املوک د هېواد ټولو سیمو ته رسي. د سوات په سور املوک کې رس او خوږوالی زیات وي ځکه یې خلک خوښوي او په مینه باندې خوري. سوات کې د وخت کې د سور املوک 1 کیلو بیه تر 100 روپو پورې ده او د هېواد په نورو سیمو کې د سوات د سور املوک د 1 کیلو بیه تر 1.5 روپو نه تر 200 روپو پورې ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.